سلامونه او نیکی هیلې ګرانو دوستانو په دې هیله چې جوړ او روغ یاست. بیا هم زه مسلم وردګ یم. غواړم چې تاسو ته د الماني ژبې د سټوډیو ډي کتابونو د لړۍ له جملې څخه د 2 سطحې د کتاب پنځم فصل درسونه تاسو ته وړاندې کړم. په پنځم فصل کې موږ تاسو لرو د پنځم فصل عمومي عنوان دی د میډین په باره کې باندې. میډین یعنی میډیا وی یا هغه سامان آلات چې په میډیا کې پکارېدل پرون او نن، یعنی په تیر وخت کې کوم وو او نن زمانه کې کوم د میډیا سامان آلات یا ماشینونه وایم یا کوم هغه څه چې په میډیا کې استفاده کیږي، هغه مثلا رادیو ده، کامره ده، تلویزیون دی، کمپیوټر دی، هر هغه څه چې دی، موبایل دی، دا ټول د میډین یا د میډیا برخې مربوط سامان آلات دي. اوس راځو دلته لومړی نقطې ته په دې کې وایي چې Medien gestern und heute وایي میډیایي آلات یا ابزار پرون او نن، یعنی په تیر وخت کې او په نن زمانه کې کوم دي. لومړی راځو دلته یو تصویر یې ورکړی دی، په دې کې دی چې ägyptische Schriftzeichen یعنی د مصر یا مصري د لیکلو نښانې چې یعنی دوی څه رقم د لیکلو طریقه یا دغه د لیکلو د شخیفت چې ورته وایي سکرپټ ورته وایي یا د لیکل څنګه لیکل کول په کومو حروفو یا په کومو هغه باندې، لکه موږ تاسو حروف چې دی هغه عربي دي، الف ب ت دي، په پښتو ژبه کې، په انګلیسي ژبه کې ای بي سی دي، په ایګپټیشه کې په تیرنۍ یا په مخکې زمانه کې په ایګپټیشه شرiftzeichen دا و، یعنی دی په مصر کې یا د مصر کې د لیکلو لیکل په دوه حروفو باندې داسې ډول باندې کېدل. هغې څخه وروسته بیا دلته دی کامیرا، دی ډیجیټل کامیرا، دی ډیجیټل کامیرا یا ډیجیټل کامرا. دلته د دې سره دغه آرټیکلو ته فکر کوئ چې دا مهم دي. مثلا د کامیرا هغه چې دی دی آرټیکل. بل دی دلته داس نوټ بوک. داس نوټ بوک یعنی لپټاپ د لپټاپ په شان باندې کمپیوټر چې دی یا کمپیوټرونه چې دي هغې لپاره داس نوټ بوک هغې ته وایي. او بل دی دلته لاندې راځو چې دیر پی ډی ا. پی معنا پرسونliche، دی معنا دیجیټاله اسیستنت یعنی شخصي ډیجیټل اسیستنت یا کمک کوونکی یا همکار. ښه، بل دی داس ګراموفون. داس ګراموفون یعنی په نن سبا زمانه کې ګراموفون نه استفاده کیږي. په تېرو وختونو کې تاسو پخوانیو فلمونو کې به هم شاید لیدلي وي دلته سی ډي کېږدي او دغه آله په سی ډي باندې راکښته کړي، بیا دا سی ډي غږوي نو او دلته آواز نه وځي. پخوا زمانو کې دا موجود و. بل دی داس ټلیفون. ټلیفون په اوس زمانه کې هم شته او مخکې وختو کې هم موجود و. بل دی داس رادیو. داس رادیو په نن سبا زمانه کې ډیر نشته، مخکې وختو کې ډیر عام و. بل دی د شال پلاټه. د شال پلاټه سی ډي ته وایي. راځو بل دی میډین نوتسن یعنی د دغو میډیایي سامان آلاتو استفاده. نوتسن استفاده کول یا استفاده. arbeiten Sie mit der Collage وایي کار وکړئ د دغې مجموعې د پورته چې کومه مجموعه دی د میډین وه، وایي دغې سره تاسو څه وکړئ؟ کار وکړئ. welche Medien kennen Sie وایي کومې میډیاوې تاسو پیژنئ. welche nutzen Sie او کومې تاسو استفاده کوئ. kennen Sie noch andere او نورې هم د دې څخه پرته نورې هم پیژنئ. دلته چې تاسو مثلا په دې باندې جمله جوړوئ چې زه یې پیژنم یا یې زه لرم او یا هم زه استفاده کوم، د دې لپاره دلته جملې دي، یعنی تاسو ته تیار د جملې فارمولې درکړي، تاسو صرف کوم څه چې ضرورت دی هغه به دلته پکې لیکئ. مثلا وایي چې ich kenne مثلا das Radio، زه پیژنم رادیو. ich habe das Radio، زه رادیو لرم. ich benutze oft یعنی زه اکثره وختونه استفاده کوم. مثلا چه استفاده کوئ؟ رادیو. دلته ولیکئ چې ich benutze oft das Radio.
Ich benutze jeden Tag das Radio. Ich, ich gern das Radio. زه خوښوم رادیو. Ja, ich benutze gern das Radio. داسې هم ویلی شئ یا ich gern هم ته نه ویلی شئ، فرق نه کوي. بل دی راځو مثلا تاسو دلته یو بله جمله ده، په دې کې هم تاسو ته د کوم میډین چې دی دوی نومونه ور اچولی شئ. لیکلی شئ چې Die Schallplatte brauche ich nicht. یعنی سیډیانو ته زه ضرورت نه لرم. Die Schallplatte brauche ich selten. یعنی ډیر کم وختونه زه دې ته ضرورت لرم. یا وایي چې Die Schallplatte brauche ich nie. یعنی زه هیڅکله ضرورت نه ورته لرم. نو په دغه ډول جملاتو جوړولو سره تاسو کولی شئ چې دغه سوالونو ځواب ورته ورکړئ. راځو بلې صفحې ته، 75مې صفحې ته. 75مه صفحه کې بیا هم د میډین ډولونه دي. داس تلیفون دی، ډیر MP3 پلیر دی، ډیر فرنزیر دی، DVD DVD ده، DVD das Handy دا موبایل دی، او د هغې څخه وروسته die Zeitung اخبار دی، das Buch کتاب دی. او اوس راځو دلته موږ تاسو ته یو بل یو چوکاټ، یو شیما یې راکړې ده. یو شیما یعنی یو تقسیم اوقات رقم یو هغه یې راکړی دی، سټرکچر یې راکړی، ساختار یې راکړی چې په هغې کې موږ تاسو کوم میډین یا میډیایي آلات چې موږ تاسو پېژنو هغه باید دلته پکې ولیکو. دلته وایي چې ordnen Sie die Medien aus der Collage in das Schema ein. وایي ترتیب کړئ د میډیایي آلات aus der Collage د دغه مجموعې څخه، دغه مجموعې د میډیایي آلاتو څخه in das Schema ein. په دغه شیما کې تاسو ein ordnen کړئ. د ein د ordnen سره دی، دا trennbar verb دی ein ordnen. یعنې سره ترتیب یې کوئ. مثلا سره کومې ترتیب کو سره دلته وایي چې مثلا د هوغن هغه میډیایي آلات چې موږ تاسو یې اورو، یعنې مثلا لکه رادیو ده، موږ تاسو کوم تصویر یا بل څه نه پکې وینو، صرف اورو یې. مثلا MP3 پلیر دی، MP3 ده، هغه موږ تاسو صرف اورو. مثلا اوس دلته کوم آلات چې د اورېدلو دي او هغه زاړه دي، یعنې پخوا زمانه کې استفاده کېدل، هغه به دې خواته ولیکئ. او کوم چې د اورېدلو دي او نوي دي، یعنې اوس زمانه کې استفاده کېږي، هغه به دلته ولیکئ. دلته دی بل ذهن، کم میډیایي آلات چې د لیدلو دي، لیدلو او اورېدلو د دواړو دي او زاړه دي، یعنې پخوا زمانه کې استفاده کېدل، هغه به تاسو دلته ولیکئ. مثلا دی داس بوخ مثال ورکړی. او کوم چې د لیدلو او اورېدلو دي او په اوس زمانه کې استفاده کېږي، هغه به تاسو دلته ولیکئ. ډیر فرنزیر یو مثال ورکړی دی. په همدې ډول سره تاسو هم د دغه مجموعې د میډیایي آلاتو څخه تاسو دلته ولیکئ پکې. راځو بلې صفحې ته. په دې کې وایي چې Medien im Alltag، وایي میډیایي آلات په روزمره ژوند کې. vergessen بیا یې Fragezeichen ورکړی دی. Fragezeichen یعنې سوالیه علامه، یعنې دلته وایي چې مه هېروئ. مطلب یې دا دی چې مه هېروئ، یعنې هېر مو نشي. وایي im Text finden Sie eine zentrale Frage und die Antwort. وایي په دې متن کې تاسو پیدا کوئ یو zentrale Frage، یو عمومي یا مرکزي سوال und die Antwort او د هغې ځواب. markieren Sie وایي تاسو هغه څنګه کوئ، نښانې کوئ. مثلا دلته وایي چې kennen Sie das، وایي آیا تاسو پیژنئ دغه سړی دلته ښیي. Sie schreiben am Abend einen Brief، وایي ده ولیکه په ماښام کې یو خط. stecken ihn in einem Umschlag، او هغه یې واچو په یو لفافه کې، په یوه لفافه کې. لفافه یعنې د خط پاکټ. kleben die Briefmarke auf، او kleben یعنې سریح کړ die Briefmarke د ټاپه په همدغه لفافه باندې. ټاپه یو ډول ټاپې راځي چې هغه سریحي د پوسټ دپاره. Dann schreiben Sie die Adresse، او وروسته یې بیا ولیکه په هغې باندې ادرس und den Absender auf dem Umschlag، او همدارنګه ولیکه ادرس د Absender د لیږونکي، هغه څوک چې دا خط لیږي
und auf den Umschlag der Hat په پاکټ باندې یا لفافه باندې und stecken den Brief in die Manteltasche auf Partikel ja keyhood den Brief der Hat in die Manteltasche die kurtei په جیب کې am nächsten Morgen fahren sie zur Arbeit weil am nächsten Morgen یعنی راتلونکی سهار د سفر وکړ zur Arbeit کار ته د یعنی کار په طرف لاړ Sie laufen an 2 Briefkästen und an der Post am Bahnhof vorbei. Yani دی لاړ په طرف د Briefkästen یعنی د پوسټ اچولو کوم هغه بکس چې دی یا صندوق چې کوم دی und an der Post او د پوسټ په طرف باندې am Bahnhof vorbei چې د لرګاډیو د تمځای مخته دی. Abends kommen sie nach Hause und ziehen den Mantel aus. Weil ماښام راغی کور ته und ziehen den Mantel aus چې کورتۍ چې کله وویسته und was ist in der Tasche ګوري چې په تاشه یا په جیب کې څه دي richtig یعنی دی وایي چې صحیح der Brief یعنی هغه پکې پروت دی خط پکې پروت دی mist یعنی کله چې یو څوک چاته وایي چې یو شی ځینې مس شوي دي یا لکه موږ تاسو پښتو کې لرو چې او دا مې هیر شوی په یو شي پسې ارمان کوو د ده څخه هم هغه بریف چې کوم و هغه هیر شوی و پوسټ بکس کې پوسټ خانې ته یې ورکړ Sie haben den Brief nicht eingeworfen وایي د بریف یا هغه چې و خط چې و دا یې nicht eingeworfen په پوسټ بکس کې نه و اچولی aber das ist doch nicht alles وایي خو دا هر څه نه دي یعنی هر څه په دې ځای ختم نه شول چې د خط په بکس کې وانچو am nächsten Tag passiert ihnen das Gleiche یعنی بل راتلونکې ورځ بیا هم د ده سره عیني کار وشو یعنی د ده خط هیر شو der Wiener Arzt Sigmund Freud یعنی یو ډاکټر چې سیګموند فروید نومیږي او د ویانا دی وینر ویانا ته ویل کېږي دلته د 1856 کلونو څخه تر 1919 کلونو پورې چې وو یعنی موجود وو hat sich gefragt وایي د ده څخه یې پوښتنه وکړه hat sich gefragt د خپل ځان څخه یعنی پوښتنه وکړه warum vergessen wir Dinge im Alltag یعنی ولې موږ هیروو شیان په روزمره ژوند کې Sein Antwort د ده ځواب دا و چې weil wir vergessen wollen وایي ځکه چې موږ غواړو چې یو څه هیر کړو wie war das also mit dem Brief وایي لکه څنګه چې په عین شکل شوي وو د ده څه سره خط سره یعنی دا خط هم په همدې ډول باندې هیر شوی و یعنی موږ غوښتل چې هغه هیر کړو der Brief war unangenehm وایي ځکه چې دا Brief یا خط چې و دا unangenehm ناخوشاینده و war es eine Entschuldigung وایي یا هم دا یو Entschuldigung د یو معذرت خواهی خط و weil sie so lange nicht an jemanden geschrieben وایي ځکه چې د ډېره وخت راهیسې د یو چاته نه و لیکلی oder sie müssen einen Termin absagen او یا هم کېدای شي دا یو خط د یو نوبت نیولو د کینسل کولو یا د یو نوبت نیولو د پسخه کولو یو خط و Sie kennen den Grund für das وایي تاسو پیژنئ یا پوهیږئ په باره کې د دلیل د دغې دپاره دلته vergessen nicht دلته دا مکمل نه دی راغلی vergessen nicht یعنی مه هیروئ aber ihr Gehirn entscheidet خو وایي ولې د تاسو دماغ چې دی دا تصمیم نیسي dieser Brief bleibt in der Tasche وایي دا خط چې و دا پاتې شو په تاشه کې یا په جیب کې Wortfeld Brief یعنی دغه هغه چې دی د بریف په باره کې چې دی کوم کلماتو د کلماتو برخه فیلد یعنی برخه ته وایي د کلماتو برخه د دغې خط Nomen und Verben فعلونه نومونه او فعلونه zusammen وایي څه شی یو د بل سره سر خوري کوم څه چې سر خوري هغه بل ته وایي سره ولیکئ
Suchen Sie im Text aus. وای وګورئ تاسو دا په دغه متن. ښه، اوس دلته راځو د دغه ټکسټ نه موږ تاسو کوم مثلا څه مو ځینې زده کړل چې مثلا دا مو زده کړل چې اول خط لیکل کیږي، بیا هغه په بریف په اومشلاګ کې اچول کیږي، یعنې لفافه یا په پاکټ کې اچول کیږي. د هغې څخه وروسته بیا د هغې دپاره یو ټافه یا بریف مارکه اخیستل کیږي. هغه ټافه چې کله تاسو واخلئ هغه د پوستخانو څخه اخیستل کیږي. د هغې دپاره باید تاسو پیسې ورکوئ چې همغه د خط د لیږلو پیسې هم دي. یعنې هغه بیا پرې سریښېږي. د هغې څخه وروسته بیا په هغې باندې په خط په پاکټ باندې موږ تاسو د چې چاته یې لیږو د هغې ادرس لیکو، او وروسته د هغې څخه بیا یا پوستخانې ته ورکوو او یا یې هم هغه بریف کاستن یا هغه د خطونو بکس ته اچوو چې د هغه څخه بیا انتقالېږي او وړل کېږي. نو دلته دا عمومي د دې هغه په دا خط کې چې څه وو، یعنې د خط هغه پروسه چې څنګه یو خط لیکل کېږي او بیا لیږل کېږي. دلته د هغې مربوط خالي خانې دي. اوس مثلا دلته وایي چې einen یعنې یو څه شی، دلته هغه باید ولیکو. څه شی موږ تاسو لیکو؟ schreiben لیکو یې، lesen وایي، einwerfen او بیا یې اچوو. معلومه ده چې موږ تاسو یو خط لیکو، هغه وایو او بیا یې په بریف باکس کې اچوو. بل دی kaufen und aufkleben. موږ تاسو څه شی سریښوو، څه شی اخلو او بیا یې سریښوو. یعنې موږ تاسو یوه بریف مارکه، دلته به تاسو ولیکئ چې eine Briefmarke kaufen und aufkleben. بریف مارکه اخلو او بیا یې د خط په پاکټ باندې سریښوو. دلته وروسته د هغې څخه بیا څه شی لیکو، یعنې په هغې باندې باید چې چاته یې لیږو د هغې ادرس ولیکو. نو دلته ولیکو die Adress، دلته وایي چې auf eine Karte oder einen Umschlag schreiben. وایي په یو کارت باندې او یا هم په اومشلاګ یعنې لفافه یا د خط په پاکټ باندې لیکل. څه شی په هغې باندې باید ولیکو؟ die Adresse den Absender، یعنې ادرس د چې چاته یې لیږو د هغې ادرس باید پرې ولیکو. بل دی an einem vorbeigehen. an einem یعنې بیا دا موږ کوم ځای ته وړو، کوم ځای ته؟ an einem Briefkasten vorbeigehen، هغه بیا موږ تاسو د خطونو بکس ته وړو، په هغې کې اچوو. دلته بیا په ب برخه کې وایي چې ordnen und schreiben Sie، وایي ترتیب یې کوي او ویې لیکئ. چې دلته دغه سټرکچر یا دغه ساختار یا جوړښت چې کوم دی دا موږ تاسو د ګرامر په برخه کې ویلی وو. zuerst dann danach، یعنې لومړی دلته اوس جملې راکړي دي چې لومړی مثلا د دغه بریف یا خط په باره کې باندې دي چې لومړی موږ څه کوو، بیا څه کوو، بیا څه کوو او آخر کې بیا څه کوو. مثلا دلته لیکلي den Brief in den Briefkasten werfen. دا آیا لومړی دی که نه؟ نه، دا لومړی نه دی. لومړی موږ تاسو باید بریف ولیکو. die Adresse auf den Umschlag schreiben، یعنې ادرس په لفافه یا د خط په پاکټ باندې لیکل. آیا دا لومړی کار دی؟ نه. einen Brief bekommen ein Antwort schreiben، یو خط bekommen چې چاته یو خط راشي، یو خط راتلل، eine Antwort schreiben او هغې ته یو ځواب بیا لیکل. den Brief in Tasche stecken، یو بریف په تاشه یا جیب کې اچول. اوس دلته کوم چې لومړی دی هغه به لومړی ولیکئ، وروسته چې بیا دان چې وروسته کومه جمله تاسو وروسته راوړئ هغه به ولیکئ، د هغې څخه وروسته بیا کومه جمله راځي هغه به ولیکئ، او د هغې څخه په آخر کې چې کومه ده هغه بیا danach به ولیکئ او آخره جمله به د هغې څخه وروسته بیا ولیکئ. دلته د دوی مطلب دغه جوړښت دی، دا ګرامري جوړښت چې په دې سره موږ تاسو یو څه په یو ترتیب سره لیکو. راځو درېیمې نقطې ته. په دې کې وایي چې was haben Sie schon oft vergessen، وایي تاسو څه شی مخکې کوم څه مو مخکې اکثره اوقات د یاده وتلي دي یا مو هېر کړي دي. nennen Sie Beispiele und Gründe، وایي تاسو مثالونه ولیکئ او دلایل یې ورکئ چې په کوم دلایلو باندې تاسو دا هېر کړي وو. مثلا was یعنې څه او Grund او دلیل یې څه وو، څه مو هېر کړي وو او دلیل یې څه وو. مثلا دلته مثالونه یې ورکړي دي einen Namen، یو نوم مې وایي هېر کړی وو، دلیل یې څه وو، zu lang وایي ډېر اوږد وو. einen Verabredung یعنې یو ځای کېدنه
یعنی د دوستان سره یو ځای کیږي، یو مجلس یا یو ډوډۍ یو څه یو مجلس کوي، یو ډوډۍ خوري، یو ځای سره یو ځای کیږي. Termin nicht notiert وایي یو Verabredung یا دغه یو ځایونه یا د یو مجلس جوړېدو دغه چې سره یو ځای کیږي، وایي دغه مې هېر کړی و. ولې هېر شوی و؟ دلیل یې څه و چې Termin nicht notiert یعنې هغه ترمین یا وخت چې و هغه ما نه و یاداشت کړی. یا eine Rechnung یو بیل، یو د پیسو بیل دی، دا هېر شوی دی. ولې؟ دلیل یې تاسو دلته ولیکئ چې هر څه دلیل تاسو ورته وړاندې کوئ. ein Telefonnummer د ټلیفون نمبر ولې هېر شوی، دلته تاسو Grund ورته ولیکئ یا دلیل یې ولیکئ. ein Passwort یو پاسورډ یا رمز چې ورته ویل کېږي هغه تاسو هېر شوی. ولې هېر شوی؟ هغه به دلته تاسو دلیل ورته ولیکئ. ښه، بل راځو بلې صفحې ته چې اویایمه صفحه ده. دا د امتحان د لحاظه د شخایبن برخې یا د لیکلو د برخې، په امتحان کې د لیکلو د برخې یو مهمه برخه ده. هاندي نخریشتن یعنی د تلیفون میسجونه، نخریشت میسج ته وایي یا پیغام ته وایي. شخایبن زی eine SMS وایي تاسو ولیکئ یو SMS. ښه، lesen Sie vor او ویې وایي. دلته یو څو تاسو ته هغه درکړي دي، دلیلونه یې درکړي دي چې دغه دلیل ته تاسو یو میسج ولیکئ یا دغه سوال ته تاسو یو میسج ولیکئ. هغه یې تاسو ته درکړي دي، هغه د دې په باره کې بیا تاسو لیکئ. او دلته یې موږ تاسو ته ریډیمیټل یعنې د خبرو اترو ابزار دا یې موږ تاسو ته راکړي دي چې د دې په واسطه سره یا په کومک سره تاسو کولی شئ چې میسج ولیکئ. ښه، اوس راځو دلته یې مثالونه وایي چې څه سوالونه کړي دي او دوی په SMS کې څه غوښتي دي. وروسته د هغې څخه راځو دلته ریډیمیټل وایو چې دا د موږ تاسو سره په SMS کې یا میسج کې کومک کوي. او د هغې څخه وروسته بیا یو عملي مثال کاروو چې په امتحان کې په څه ډول باندې موږ تاسو ته راځي او څنګه راځي او دوی څه غواړي موږ څخه او څنګه باید ورته ځواب ورکړو. راځو لومړی مثال دی، په دې کې وایي چې Sie wollen sich mit Ihrer Freundin یا Ihrem Freund 20 Uhr am Kino verabreden. وایي تاسو غواړئ چې د تاسو د ملګري یا دوست د ملګري سره ښځینه Ihrem Freund او یا هم د تاسو ملګري سره د نارینه ملګري سره 20 Uhr am Kino verabreden. وایي غواړئ چې په 20 بجو باندې یعنی په 8 بجو د ماښام غواړئ د خپل ملګري یا ملګري سره امکینو په سینما کې verabreden یوه ناسته ورسره ولرئ. ښه، بل دی Ihr Chef hat morgen um 8:42 Uhr einen Flug nach Frankfurt. Erinnern Sie ihn. وایي د تاسو شیف یا رئیس چې دی hat morgen um 8 Uhr وایي سهار په 8 بجې und 42 Minuten او په 42 دقیقو باندې einen Flug یو پرواز لري nach Frankfurt ته. Erinnern Sie ihn وایي تاسو هغه ته ور په یاد کړئ، د SMS د لارې ور په یاد کړئ. Sie sind in der U-Bahn وایي ته په U-Bahn کې U-Bahn یو ډول د ټرینونو یو ډول دی چې هغه د ځمکې لاندې هغه کوي، حرکت کوي. Sie wollen یعنې پټلۍ د ځمکې لاندې وي. Sie wollen um 9:30 Uhr یا هم تاسو ویلی شئ چې Sie wollen um 9:30 Uhr etwas mit einem Arbeitskollegen besprechen. دلته وایي چې Sie sind in der U-Bahn وایي تاسو په U-Bahn کې یا په او ډول د قطار کې. Sie wollen وایي تاسو غواړئ چې په 9:30 بجې باندې halb 10 Uhr په 9:30 بجې باندې etwas mit einem Arbeitskollegen besprechen غواړئ چې د خپل کاري همکار سره یو څه وکړئ، د یو څه شي په باره کې باندې خبرې وکړئ. څلورم دی وایي چې Sie haben eine Verabredung um 14 Uhr. Sie können aber erst um 14:15 Uhr kommen.
وایي تاسو یوه ناسته لرئ um 14 Uhr په 14 بجو باندې یا په 2 بجو باندې د ماسپښین. Sie können aber erst وایي تاسو کولی شئ چې لومړی په 14 بجو باندې یعنې په پاو کم یا 15 کم 3 بجو باندې یا په 14 بجو 15 دقیقو باندې راشئ. یعنې تاسو په 14 بجې باندې پیغامرین یوه ناسته لرئ، د ترمین نوم اخیستی یا نوبت یا دا مو سره تعیین کړې ده چې په 14 بجې به یوه ناسته کوو، خو ته نشې کولی چې په 14 بجو باندې راورسېږي، په 14:15 رسېږي، نو دې لپاره باید میسج ورته وکړي. بلې Sie fragen, ob Ihre Freunde morgen Lust auf ein Radtour haben. وایي Sie fragen وایي تاسو پوښتنه کوئ ob Ihre Freunde وایي که چیرې تاسو دوستان یا ملګري morgen Lust auf eine Radtour haben. وایي که سهار د تاسو ملګري د بایسکل باندې د چکر وهلو میل لري یا دوی زړه یې کېږي، که چیرې زړه کېږي چې څه وکړي په بایسکل باندې چکر ووهي. ښه، اوس دلته راځو څنګه په میسج کې په ورته ځواب ورکول کېږي په اسانه یا مثلا موږ تاسو پښتو کې هم لرو چې مثلا زه نشم کولی، زه ناوخته درځم، یا زړه مې نه غواړي چې دا کار وکړم، یا تر بیا لیدنې، یا خدای پامان، یا داسې وړوکي میسیجونه چې تاسو وړوکي ځوابونه ورکوئ. د هغې لپاره مثلا که چېرته تاسو Entschuldigung kurze Mitteilungen دلته لیکلي kurze Mitteilungen یعنی کوچني Mitteilungen یعنی هغه څه چې تاسو یې شریکوئ، هغه میسیجونه کوچني میسیجونه چې تاسو یې شریکوئ یا کوچني متنونه. لومړی دی Entschuldigung که چېرې تاسو غواړئ معذرت غواړئ د یو شي په اړه کې، یعنې یو کار نشئ کولی، په هغه وخت باندې یو ځای ته نشئ رسېدلی، نو په هغه صورت کې تاسو څه معذرت خواهي څنګه کوئ؟ Entschuldige وایي چې Entschuldige kann morgen nicht یعنې سهار نشم کولی. kann morgen nicht لکه دلته دا وایي چې Sie fragen ob Ihre Freunde morgen Lust auf ein Radtour haben یعنې که تاسو د یو ملګري نه پوښتنه کوئ چې hast du morgen Lust auf ein Radtour zu haben، دلته تاسو ورته وایئ چې Entschuldige kann morgen nicht یعنې سهار نشم کولی. یا مثلا دلته په دغه ځای کې دی د 4م سوال مثلا تاسو ته یو دوست په 14 بجو باندې تاسو سره هغه ایښی دی، یعنې وخت یې تعیین کړی دی تاسو سره او تاسو ناوخته ورځئ یا نشئ کولی چې ورشئ، ورته وایئ چې komme später. Entschuldige komme später یعنې بښنه غواړم زه ناوخته درځم. Entschuldige bin zu spät زه ناوخته یم. bin gerade in einer Besprechung یعنې یو څوک تاسو ته زنګ ووهي او تاسو هغې ته ځواب نشئ ورکولی، نو ورته وایئ چې Entschuldige یعنې بښنه غواړم bin gerade in einer Besprechung زه اوس په یو میټینګ کې یم یا یو هغه لرم ملاقات لرم. بل دی bitte warte auf mich یو چاته وایي چې بښنه غواړم یا مهرباني وکړئ ماته هغه وکړئ، انتظار وباسئ. bin gleich da یعنې یو څوک د تاسو څخه تاسو ته وایي چې دلته راشئ، ته ورته وایي چې زه به همدا اوس دلته وم. bin gleich da یا زه همدا اوس دلته یم یا همدا اوس به دلته راشم. tut mir leid یعنې بښنه غواړم. بل دی موږ تاسو لرو vorschläge und Erinnerungen یعنې که چاته غواړو چې یو څه ورپه یاد کړو او یا څه غوښتنې ځینې لرو، نو بیا په هغې صورت کې موږ تاسو دغه کوچني متنونه د میسج د جواب په حیث باندې استفاده کوو. مثلا وایي چې wollen wir ins Kino gehen خپل دوست ته وایي چې wollen wir ins Kino gehen یعنې غواړو چې یعنې آیا هغه ته ځو، سینما ته ځو، ته ورته وایي چې مثلا که نشئ کولی Entschuldigung یا معذرت ځینې غواړئ ورته وایي چې Entschuldigung مثلا یا tut mir leid اسانه ځواب ورته یا tut mir leid یعنې زه نشم کولی. بل دی Lust auf Kaffee مثلا وایي یو چاته میسج کوي چې Lust auf Kaffee او سوالیه جمله ورسره سوالیه علامه ورسره ایږدئ، یعنې په دې معنی چې آیا د کافي یعنې قهوې څښلو میل لرئ، تاسو غواړئ چې وڅښئ یا زړه مو غواړي چې یو کافي وڅښو، دلته ورته تاسو په ځواب کې
چې که چیرې ځواب مثبت وي ها دی او که نه وي نو tut mir leid. بل دی morgen um 3 یعنی سهار په 3 بجو په کوم ځای کې هغه تاسو چې هر ځای ورته کوئ په دومره مثلا هر ځای چې تاسو لیکئ هغه ولیکئ او وروسته د هغې څخه Fragezeichen دی Fragezeichen یعنی سهار په 3 بجو باندې به دلته ګورو نو که چیرې تاسو ځواب ورته مثبت وي خو د هغه مطابق به ځواب ورکوئ چې یا morgen um 3 Uhr هر ځای چې مثلا تاسو ورته وایئ دلته treffen wir مثلا یا verabreden wir او که چیرې ورته ځواب مو منفي وي نو بیا ورته وایئ چې tut mir leid او بل دی hast du مثلا د یو شي دپاره په مثلا هر شی چې وي تاسو هغه دلته ورته وکړئ hast du د دغه شي دپاره مثلا Zeit آیا تاسو د دغه شي دپاره وخت لرئ hast du د مثال په ډول سره hast du for Kaffee Zeit مثلا تاسو د for ein Kaffee Zeit تاسو د یو کافي دپاره وخت لرئ nicht vergessen یعنی مه هېروئ morgen مثلا دلته دی د دغه هغه دپاره وایي تاسو د دوام او غوښتنې دپاره Ihr Chef hat morgen um 8:42 einen Flug nach Frankfurt. Erinnern Sie ihn. وایي تاسو شیف یا رئیس چې دی هغه په 8:42 دقیقو باندې سهار په 8:42 دقیقو باندې پرواز لري هغه ته یې ور په یاد کړئ تاسو په دغه ډول سره ورته ور په یاد کولی شئ چې مثلا nicht vergessen morgen um 8:42 haben Sie مثلا Flug nach Frankfurt د پرواز لري فرانکفورت بل دی treffen uns مثلا 3 Uhr 4 Uhr په کوم ځای کې دلته دغه ځای یعنی ملاقات کوو سره یا سره یو ځای کې وي ملاقات سره کوو یا لیدنه سره کوو په څو بجې باندې هر څو بجې چې وي هغه دلته لیکئ او په کوم ځای کې هغه دلته لیکئ بل دی Abschied خدای په اماني چې یو څه اشاره کوئ مثلا یو چاته کوچنی متن لیکئ ورته وایئ چې bis gleich تر بیا لیدنې یا bis dann یا nachher یا wir sehen uns später یعنی بیا به وروسته سره ګورو بل دی freue mich auf dich یعنی تاسو چې موږ سره میسج وکړ په دې باندې خوشحاله شوم نو په دغه ډول سره موږ تاسو کولی شو چې Abschied یا د خدای په اماني میسجونه کوچني میسجونه ولیکو ښه اوس راځو ته چې په امتحان کې موږ تاسو ته څنګه یو SMS لیکلو دپاره څنګه یو وظیفه راکوي څنګه باید موږ تاسو یو SMS لیکلو دپاره خپلې غوښتنې راکړې وي د هغې نقاط یې راکړي وي د هغې دپاره موږ تاسو څنګه ځواب لیکو هغه راځو دلته یو مثال کاروو لومړی مثال دی ګورئ دلته دا یو مثال دی چې ما مخکې نه لیکلی دی Sie wollten mit Ihrem Freund وایي تاسو غواړئ چې د خپل دوست چې هغه سمیر دی د هغې سره یوګن ګین چې د هغې سره تاسو لاړ شئ یوګن یعنی ځغستلو ته یا جمپ وهلو ته ورسره لاړ شئ haben aber plötzlich aber دلته ده da باید خراب کوم haben aber plötzlich starke Schmerzen Kopfschmerzen bekommen وایي ولې تاسو دفتن یا یودم تاسو ته د سر یو شدید درد پیدا شو Sie fühlen sich nicht gut او تاسو ښه احساس نه کوئ schreiben Sie einen SMS an Ihren Freund نو تاسو وایي دغه خپل دوست ته یو SMS ولیکئ ورته ولیکئ چې دغه 3 نقاط دي چې دغه باید تاسو په نظر کې ونیسئ او د دې مطابق تاسو باید ځواب ورکړئ ښه وایي چې schreiben Sie dass Sie heute nicht joggen gehen wollen وایي ورته ولیکئ چې تاسو اوس نه غواړئ چې منډې وهلو ته ولاړ شئ schreiben Sie warum او ورته ولیکئ چې ولې نه غواړئ دلیل یې څه دی دلیل یې دغه دی چې دلته موږ تاسو ووایو بل دی nennen Sie einen neuen Termin او تاسو وایي ذکر کوئ ورته تاسو یو نوی ترمین یا یو نوی وخت ورته ورکړئ
چې بیا څه وخت موږ تاسو کولی شو چې بیا منډې وهلو ته لاړ شو. دلته وایي تاسو ته بیا ویلي دي چې schreiben Sie zu allen 3 Punkten، یعنی دغه دریو نقاطو په دریو واړو سره باندې دریو واړو ته ځوابونه ورکړئ. بل دی schreiben Sie 20 bis 30 Wörter، یعنی ولیکئ تاسو دغه ځواب دې ته د 20 څخه تر 30 کلمو پورې، یعنی چې ټولو کلمې سره یو ځای کې 20 تر 30 پورې کلمې راشي. ښه، اوس دلته ورته وایي چې هالو سمیر. دلته تاسو به یو کامه کېږدئ د دې څخه وروسته، او دلته وروسته چې د هغې څخه کوم اول لومړی لاین شروع کېږي هغه تاسو په کوچني حرف باید شروع کړئ، ځکه چې دلته کامه راغلې ده. دا یو قانون دی، یو مهم قانون دی چې تاسو باید په دې باندې ورته نظر مو وي، فکر مو وي. په امتحان کې دا مهم دی. Ich kann heute nicht joggen gehen، یعنی د دوی د لومړي سوال ځواب schreiben Sie dass Sie heute nicht joggen gehen wollen، یعنی تاسو غواړئ چې منډې وهلو ته ولاړ نه شئ. د لومړي سوال ځواب دلته دی. Ich kann heute nicht joggen gehen، یعنی زه نشم کولی چې نن یا اوس منډې وهلو ته لاړ شم. weil دلته ورته وایي schreiben Sie warum، ولې. د ولې ځواب یې دلته دی، یعنی دلیل مو ورته ورکړی. weil ich starke Kopfschmerzen، Fieber und Schnupfen habe، وایي ځکه چې زه شدید د سر درد، تبه او همدارنګه شنوپن یعنی پرنجي ته وایي او پرنجی لرم. Mein Hausarzt hat mir gesagt، یعنی د ما فامیلی ډاکټر چې دی یا کورنۍ ډاکټر چې دی hat mir gesagt ما ته وویل dass ich vor ein paar Tagen zu Hause vor ein paar Tage zu Hause bleiben muss، یعنی زه باید د یو څو ورځو لپاره په کور کې پاتې شم. tut mir leid، یعنی معذرت غواړم. vielleicht nächste Woche، یعنی کېدای شي چې راتلونکې هفته ما ورته، یعنی دلته د درېیمې نقطې ځواب nennen Sie einen neuen Termin. اوس دلته ورته نوی ترمین مو ورکړ، ورته وایي چې vielleicht nächste Woche، یعنی کېدای شي یا شاید راتلونکې هفته ما ورته منډو ته لاړ شو. am besten ab Samstag morgen، وایي ښه به دا وي چې ما ورته د Samstag یعنی د شنبې ورځې د سهار څخه شروع وکړو، یعنی دا ورته یو نوی ترمین ورکړو. اوس دلته ورته وایي چې ich warte auf Ihre Rückmeldung، یعنی زه د تا ځواب ته په تمه یم. په آخر کې هم موږ لیکو چې liebe große، یعنی په احترام. نو په دې ډول سره موږ تاسو کولی شو چې په امتحان کې ورته ځواب ورکړو. په امتحان کې تاسو ته په عیني ډول باندې سوال راځي. بیا هم راځو خپل درس ته، بیرته د کتاب 78مې صفحې ته. په دې کې زموږ تاسو بله برخه ده، پنځمه برخه په دې کې دی Aussprache H، یعنی تلفظ د ه، د ه حرف تلفظ. دا هم د هوغن برخې یو برخه ده چې 25مه آډیو ده. کله چې تاسو هغه پلی کوئ بیا د دې په باره کې تاسو دلته اورئ. یعنی دلته راځو دا چې څه یې ویلي دا وایو، او وروسته د دې څخه دا چې کوم څه پکې موجود دي د ه د حرف په باره کې بعضې کلمات موجود دي چې په هغې کې ه تلفظ شوي، هغه تاسو په آډیو کې واورئ. په آ برخه کې وایي چې hören Sie die Wörter، وایي تاسو واورئ دغه کلمات. in welchen Wörtern hören Sie das H، وایي په کومو کلماتو کې تاسو اورئ das H، دغه د ه حرف. markieren Sie، وایي دا تاسو بیا یې نښاني کړئ. بل په ب برخه کې وایي چې üben Sie das H، lesen Sie die Wörter laut vor، وایي üben Sie، وایي تاسو بیا تمرین کوئ دغه د ه حرف. lesen Sie die Wörter laut vor، او وروسته بیا lesen Sie ولولئ دا کلمات په لوړ اواز باندې دمخه. بل په س برخه کې وایي چې sortieren Sie die Wörter aus B، kontrollieren Sie mit der CD، وایي sortieren Sie یعنی منظم کړئ کلمات د ب برخې څخه، د دغې برخې څخه. kontrollieren Sie mit der CD، وایي وروسته هغې څخه کنټرول یې کړئ د CD څخه.
دلته دا هم د شپږویشتمه آډیو ده چې په هغې کې تاسو بیا اورئ. کوم څه چې تاسو اورئ په کومو کلماتو کې چې د ه حرف اورئ هغه کلمات به دلته واورئ. په کومو کلماتو ولیکئ. په کومو کلماتو کې چې د ه حرف نه اورئ هغه کلمات به دلته ولیکئ. Ich höre das H یعنی زه ه حرف چې دی هغه اورم هغه کلمات به دلته ولیکئ. بل دی ich höre das H nicht یعنی زه د ه کلمه د ه حرف نه اورم په دې کلماتو کې. په کوم کلماتو کې چې نه اورئ هغه به دلته ولیکئ. ښه راځو شپږمې نکتې ته. دا هم د هوغن برخه ده او اوومه نکته هم د هوغن برخه ده. په دې کې وایي چې ناکلاوت am Wortanfang یعنی په لوړ اواز سره. am Wortanfang د کلمې په سر کې چې په لوړ اواز سره تلفظ کیږي. lesen Sie ganz laut وایي ولولئ ganz laut په مکمل په لوړ اواز سره. übertreiben Sie یعنی تاسو په دې کې übertreiben مبالغې ته وایي یعنی مبالغه لږ پکې وکړئ لږ زیات په زور ووایئ دا مطلب دی. der Umschlag یعنی دلته د اوی یو څه په لوړ اواز سره ویل کېږي. رښتیا هم په دې کې یو څه مبالغه شانته کېږي. der Umschlag یعنی لفافه یا د خط پاکټ. der Briefumschlag یعنی د خط لفافه یا د خط پاکټ. die Adresse ادرس ته وایي. der E-Mail-Adresse die E-Mail-Adresse د ایمیل ادرس ته وایي. die Antwort ځواب ته وایي. die Rückantwort یعنی آر هم دلته په لوړ اواز ویل کېږي او آ هم دلته په لوړ اواز سره څنګه کېږي knacklaut یعنی یا übertreiben پکې کېږي یعنی لوړ اواز سره ویل کېږي. بل دی knacklaut und H im Vergleich وای knackwort او ه د ه حرف چې دی دا Vergleich د دې مقایسه ده سره. sprechen Sie die Wortpaare وای تاسو خبرې وکړئ په باره کې د Wortpaare یعنی دغو جوړه کلماتو په باره کې باندې. ښه بل دی اوس دلته راځو دې کې چې haben der Abend haben په دې کې ه تلفظ کېږي. der Abend په دې کې بیا آ knacklaut ده. halten die halten یعنی تقریبا دا سره یو رقم کلمې دي خو دلته ها موږ تاسو تلفظ کوو دلته آ نو دی مقایسه ده سره موږ په دې سره موږ تاسو کولی شو چې سره فرق یې وکړو. das Haus das Ausland Haus Ausland یعنی ډېر فرق یې نشي سره کېدای خو بیا هم باید موږ تاسو فرق سره وکړو. haben eben hier er hinter das Internet Hofen open der Hund und der Hund سپي وایي او und او ته وایي نو تقریبا په ویلو کې دومره فرق نه سره کېږي خو په تلفظ کې فرق نه سره کېږي خو معنا کې فرق سره لري. ښه بل دی راځو په دې کې چې einkaufen im Internet یعنی خریداري یا اخیستل په انټرنیټ کې. Marktplatz Internet Marktplatz یعنی د مارکیټ په انټرنیټ کې. vergleichen Sie den Text und die Grafik وایي سره مقایسه کوي تاسو متن او دغه ګرافیک. بل دی ordnen Sie die passenden Wörter zu او ترتیب کوي سره د مناسب کلمات. ښه دلته موږ تاسو ته راکړي دي چې shopping meile انټرنیټ یعنی د دغې ګرافیک ته عنوان ورکړی دی. ښه په دلته دی کلمات یې راکړي دي موږ تاسو ته. اول ټکسټ وایو بیا په ټکسټ کې ګورو چې دلته په دغه خالي خانې چې ورکړي دي کوم عدد یا نمبر والا کلمه دلته په دغه ځای کې راتلی شي یا راځي. ښه دلته وایي چې راځو اول د کلماتو معنا وایو. reisen معنا سفر یا سفر کول. 36% یعنی 36% بوشر یعنی کتابونه im Internet په انټرنیټ کې. 17% 12% Zeitschriften یعنی د لیکلو طرز یا د سکرپټ. موزیک CDs
ja CDs der Musik-CD ein. In Deutschland kaufen immer mehr Leute ein. وای په آلمان کې همیشه ډیر خلک خریداري کوي. Am beliebsten sind دلته مثلا یو مثال راکړی دریم am beliebsten sind Bücher. وای په دې کې زیات د خوښې وړ یا زیات محبوبه خریداري چې د هغه دي کتابونه ده. بل دی und ښه دلته راځي څه شی راځي beliebsten Bücher او دلته چې دی بیا په دې کې Zeitschriften دلته Zeitschriften راځي ښه und Zeitschriften. بل دی 42% an zweiter Stelle stehen mit Kleidung. د Kleidung سره stehen mit Kleidung په دې کې stehen mit دلته ګوري پروسنټ یاد کړئ نو دلته امکان لري ډېر چې بیا هم پروسنټ هغه راشي نو په دې ځای کې موږ تاسو ورته هغه کوو چې 36% Kleidung. ښه دلته بیا بله کلمه صحیح نه معلومیږي نو Sportartikel او همدارنګه Sportartikel. بل دی auch die Bestellung von دلته کتاب کې په سکرین کې صحیح نه دی راغلی Bestellung von دغه شیانو او وروسته بیا Filmen und د هغې څخه وروسته چې دی und Internet CDs دلته امکان لري چې راشي ښه Internet CDs نه ورخي موزیک CDs موزیک CDs فلمن ځکه چې فلمن راغلی نو فلمن د څه شي نه کېږي امکان لري موزیک CDs ist bei den Internetkäuferinnen fast die Hälfte der Computernutzer info sich نو د کمپیوټر څخه چې معلومات دلته وایي چې تقریبا نیم د دغه خلکو د کمپیوټر د استفاده کوونکو معلومات ترلاسه کوي د کوم ځای څخه کمپیوټر څوک استفاده کوي او د هغې کې به معلومات ترلاسه کوي نو معلومه خبره ده چې د انټرنیټ څخه معلومات ترلاسه کوي نو ښه بل دی Ob es passende Reiseangebote gibt, وای که چیرې مناسبې یا ښه د سفر پیشکشونه موجود وي aber nur دلته بیا هم aber nur سفر پیشکشونو سره کوم کلمه مطابق هغه راځي موږ تاسو ګورو چې ښه دلته په دې ځای کې موږ تاسو کوم یو پاتې دی 17% 11% خلک چې دي هغه کوي بوخن کوي یعنی بوک کوي او بل چې دی اون کاوپن ټیکټ او څوک او دغه 11% خلک چې دي هغه غایزن د سفر ټیکټونه کاوفن کوي یا اخلي im Internet په انټرنیټ کې und drucken sie zu Hause aus warum او دوی drucken sie zu Hause او دوی په کور کې څنګه کوي drucken کوي یعنی پرنټ کوي warum وای ولې sie fragen sich وای تاسو پوښتنه وکړئ ځینې ob ihre Kreditnummer im Netz wirklich sicher ist وای پوښتنه ځینې کوي چې آیا د دوی د کریډټ کارت نمبر په انټرنیټ کې سکیور دی یا سیف دی او کنه ښه دا و د موږ د تاسو دلته موږ ورسره دا ونه کته ګرافیک په ګرافیک کې لیکلي دي چې 42% Bücher او Zeitschriften اخلي او 40% Kleidung او Sportartikel اخلي او 30% Filme او Musik اخلي 18% Elektronikartikel او Kameras اخلي او 17% Reisen او Flugtickets Unterkünfte یعنی د بودوباش د اوسېدو د ځای ټیکټونه اخلي او یا هم بان او فلوګ ټیکټس یا بان یعنی د ریل ګاډي او فلوګ یعنی د طیارې ټیکټونه 14% بیا سافټویر اخلي یا سافټویر
په هغه کې اخلي چې په سیډیانو کې راځي. ښه وروسته د دې څخه راځو بل برخې ته، په دې کې دی کمپیوټر Symbole verstehen، وایي د کمپیوټر په سمبولونو یا نښانو باندې ځان پوهول. Wie heißen die Befehle in ihrer Sprache؟ وایي څه نومیږي بپیلې، یعنی موږ تاسو وایي چې یعنی دغه کامنډ په کمپیوټر کې موږ تاسو وایي کمانډ ورته وایي، یعنی یو امر، یعنی امر، یعنی یو شی باندې کلیک کوو یعنی امر کوو، یعنی دلته په انګلیش کې ورته په کمپیوټر کې کمانډ ورته وایي. نو وایي دغه کمانډونو ته تاسو په خپله ژبه کې څه وایي؟ یعنی اوس دلته دوی په الماني ژبه کې دا لیکلي دي. مثلا neues leeres Dokument، یوه نوې او empty، leeres معنا empty یا خالی، ډاکومنټ را خلاصول. بل اوفنین معنا اوپن کول یا خلاصول، speichern سیو کول یا د ځان سره ساتل. بل دی ایمیل empfänger، یعنی ایمیل ریسیور یا د ایمیل پښتو کې ورته د کوم ځای نه چاته ایمیل راځي یا د ایمیل ترلاسه کوونکی. زوخن معنا پلټونکی یا پلټنه. دغوکن معنا پرنټ کول. Seitenansicht د ورقې کتل. Rechtschreibung und Grammatik، یعنی صحیح لیکل او د هغې ګرامر چکول یا ګرامر چک چې کوم وي. بل دی ausschneiden معنا د کټ کوم کامانډ چې کوپیرن کاپي کول. einfügen یو شی ایډ کول. دا په الماني ژبه کې د دې نومونه دي. وایي تاسو په خپله ژبه کې دې ته کامانډونو ته څه نومونه اخلئ یا څه ورته وایي. بل دی انټرویوګانې یا مصاحبې. Lesen Sie die Sätze، وایي تاسو دا جملات ووایي. Hören Sie die 3 Interviews und ordnen Sie، وایي تاسو واورئ دغه انټرویوګانې او بیا یې سره ترتیب کړئ. وایي چې کومه جمله د کومې انټرویو مربوط کیږي، چې دا هم د هوغن برخې یا د اورېدلو برخې مربوط کیږي، چې 90 نمبر اډیو ده چې کله تاسو پلی کړئ د انټرویوګانې به واورئ او بیا به دلته دا ورسره وصل کړئ چې کومه جمله د کومې انټرویو مربوط کیږي. ښه راځو بلې صفحې ته. بله صفحه کې وایي چې fragen und nachfragen، یعنی سوال کول und nachfragen، او د هغې څخه وروسته بیا یو څوک یعنی مثلا سوال یې وکړ صحیح پې پوه نه شو بیا سوال کوي. په سوال پسې سوال کول، یعنی په یو سوال باندې څوک ونه شو بیا سوال کوي چې څه دې وویل. اوس دلته ورته راځو indirekte fragen mit ob، یعنی indirekte fragen یعنی غیر مستقیم سوالونه د ob په واسطه سره. üben Sie im Kurs، وایي تاسو دا په کورس کې üben کوئ یا یې تمرین کوئ. دلته ورته وایي چې kommst du morgen، وایي آیا ته سهار راځې. was hast du gesagt، دا بل سړی ورته وایي چې تا څه وویل. ich habe gefragt، وایي ما پوښتنه وکړه چې ob du morgen kommst، آیا ته سهار راځې. کله چې موږ تاسو دا ډېر عمدي ده، کله چې مثلا د یو چا څخه سوال وکړو او هغه پوه نه شي، نو بیا موږ تاسو چې بیا سوال ځینې کوو ورته وایي چې ich habe gefragt ob du morgen kommst، وایي ما پوښتنه وکړه چې آیا ته سهار راځې. په همدې ډول سره نورې پوښتنې هم تاسو کولی شئ. مثلا hast du ein Notebook، دلته پوښتنه کوي چې hast du ein Notebook، آیا ته یو کمپیوټر لیپټاپ کمپیوټر لري، د لیپټاپ په شان چې وي کمپیوټر لري. دا ورته وایي چې مثلا پوښتنه ځینې کوو چې was hast du gesagt، تا څه وویل. پوښتنه بیا ورته وایي چې دغې په شان باندې ich habe gefragt ob du ein Notebook hast، چې یعنې ته یو نوټبوک لرې. او دا نورې جملې هم په همدې ډول سره تبدیلېږي. او اصلا دا ګرامري نقطه ده چې دا موږ تاسو د ګرامر په درسونو کې ویلې ده. دلته هم راغلي دي چې Sätze mit ob، یعنی جملات د ob سره. ob د آیا معنا ورکوي چې د دې سره فعل اخر ته ځي، او په نیبت سیټس کې دا استفاده کیږي. یا په فرعي جملاتو کې د ګرامر برخې په درسونو کې موږ تاسو indirecte Sätze mit ob او همدارنګه indirecte V-Fragen دا موږ تاسو په تشریح سره ویلي دي، نو دلته بیا د ویلو ضرورت نشته. ښه راځو بلې صفحې ته.
په دې صفحه کې موږ تاسو چې اتیایمه صفحه ده په دې کې موږ تاسو وایي چې شنپشن یاکت یعنی د سودا ښکار کول یاکت ښکار ته وایي شنپشن د سودا ښکار کول څه معنا د سودا ښکار کول یعنی په آلمان کې بعضې داسې اپلیکیشنونه شته په موبایل کې چې د هغې د لارې تاسو یو شی ځان ته پیدا کوئ د اخیستلو دپاره یعنې دغه ښکار کوئ تاسو په یو مشخص شي پسې ګرځئ هغه ځان ته پیدا کوئ او هغه اخلئ چې یو د هغې څخه مهم او مشهور چې دی هغه ای بي دی کلاین انزایګې ای بي ورته وایي چې دلته یې یو مثال راوړی ورته ښه دلته وایي چې alles für alle یعنی هر څه د هر چا لپاره was heißt das یعنی دا څه نومیږي warum geht es ولې داسې کیږي یا ولې داسې دی ښه دلته راځو دلته وایي چې EB ist weltweit der وبښئ چې بیا هم د سکین مشکل دی چې کتاب په صحیح ډول سره نه دی سکین شوی خو کوم ځای چې ښکارېږي هغه موږ تاسو معنا کوو EB ist weltweit der دلته نه ښکاري وایي EB چې دی دا یو جهاني آنلاین مارک پلاس دی وایي دا یو جهاني آنلاین مارکیټ دی man neue oder gebrauchte Sachen وایي سړی کولی شي دلته دا فکر کوم چې dort دی dort man neue oder gebrauchte Sachen kaufen وایي هلته کولی شي سړی چې gebrauchte استفاده شوي یا use Sachen او یا هم نوي neue und gebrauchte نوي او یا هم استفاده شوي شیان واخلي kaufen واخلي یا خریداري کړي und verkaufen او همدارنګه کولی شي چې خرڅ یې کړي ویې پلوري und nach Schnäppchenjagd suchen. Nach Schnäppchen وایي وروسته د ښکار څخه یا پلټنې څخه دوی وروسته د پلټنې څخه دوی ښکار کوي یا اخلي. Seit 1999 gibt es Deutsch Sprache EB وایي د 1999 کال راهیسې موجوده ده یو د آلماني ژبې په آلماني ژبه باندې یو EB یا دغه یو آنلاین مارکیټ Man findet alles وایي سړی کولی شي چې هر څه پکې پیدا کړي alte oder alte دلته زاړه دلته صحیح نه دی راغلی چې څه شوی moderne Kunst یعنی زاړه او نوي عصري شیان کولی شي چې پکې پیدا کړي مودیز دلته دا صحیح بیا هم نه دی راغلی Kleidung und teuren یعنی کولی شي چې پکې هغه پیدا کړي کلایدونګ کالي او همدارنګه قیمته بیا هم په بښنې سره چې متن ټول مکمل نه دی راغلی نو سړی نشي کولی چې په صحیح ډول باندې ترجمه کړي ښه په دوهمه برخه کې دلته وایي چې was suchen und kaufen die Leute وایي خلک څه شی پلټي یا څه شی ګوري und kaufen او څه شی خریداري کوي یا اخلي üben und variieren sie وایي تمرین یې کوي او یو د بل سره یې څنګه کوي مقایسه یې کوي ښه meine Mutter sucht meistens alte Uhren وایي زما مور اکثره وختونه ګوري یا پلټي alte Uhren زاړه ساعتونه یا sucht meistens gebrauchte Bücher یعنی استفاده شوي کتابونه interessante Kochbücher یعنی جالب د پخولو یا د پخلي کتابونه بل دی mein Kollege یعنی ما همکار kauft oft یعنی اکثر اوقات اخلي یا اخلي یا خریداری کوي billige Reisen یعنی اکثر اوقات اخلي billige Reisen ارزانه سفرونه mein Chefin یعنی د ما رئیسه چې ده bestellt manchmal neue CDs یعنی د ما رئیسه اکثره وختونه څه کوي نوې سیډیانې bestellt order کوي meine Freundin د ما ملګرې kauft oft altes Spielzeuge یعنی د ما ملګرې kauft oft اکثره وختونه اخلي alte Spielzeuge یعنی زاړه د کوچنیانو د ساعت تېرۍ بازیچې یا شیان
ښه. بلې برخې ته راځو چې آنلاین einkaufen یعنې آنلاین خریداري کول. Wo kann man Kuckucksuhren kaufen؟ وایي چېرته سړی کولی شي چې Kuckucksuhren kaufen. دلته دا ساعت ګورئ، دغه ډول ساعتونه به مو کتلي وي چې په دیوال باندې غږ کېږي او یوه مرغۍ وي پکې، هغه کوکوکس غږ کوي. وایي چېرته سړی کولی شي چې دغه ډول ساعتونه واخلي. Was kosten sie؟ وایي څومره قیمت به لري. Suchen Sie im Internet؟ وایي دا تاسو په انټرنیټ کې وګورئ. ښه، اوس بیا هم راځو دلته څلورمې نکتې ته، په دې کې چې دا هم د هوغن برخې مربوط کېږي. د هوغن برخې دېرشمه آډیو یا دېرشم ریکارډ چې کله تاسو پلی کوئ نو دا به واورئ. Eine Reklamation یعنې یوه ادعا، یوه ادعا کول، یعنې یوه دعوه کول. ښه، دلته دی lesen und hören Sie den Dialog. وایي ولولئ او واورئ د ډیالوګ. Was ist das Problem؟ چې مشکل څه دی؟ دلته راځي اوس وایي چې Guten Morgen، دوه نفره دي، دا یو سړی دی، دغه دا ساعت یې اخیستی او ساعت یې چې اخیستی هغه خراب دی. اوس هغه بیرته دوکاندار ته وروړي، دوکاندار سره دعوه کوي. دلته سړی وایي چې Guten Morgen یعنې سهار په خیر. Mein Name ist Albert. وایي د ما نوم Albert دی. Ich habe vor 2 Tagen eine neue Kuckucksuhr bei Ihnen gekauft. وایي ما 2 ورځې مخکې د تا څخه Kuckucksuhr یعنې د کوکوک ساعت د تا څخه واخیست. Die möchte ich reklamieren. وایي زه غواړم چې د دې ادعا وکړم یا دعوا وکړم. Hier ist der Kassenzettel او دا یې هم Kassenzettel یا یې بیل دی. د دوکاندار ورته وایي چې زه واغوم. وایي ولې ته غواړې چې ادعا وکړې؟ وایي ist die Uhr kaputt؟ وایي آیا دا ساعت خراب دی؟ kaputt خراب ته وایي. Nein die Uhr geht genau. وایي نه، ساعت چې دی هغه دقیق دی یا دقیق وخت ښیي. Aber der Kuckuck وایي ولې د کوکوک د مرغۍ چې کومه ده دغه یې مشکل لري. Was ist mit dem Kuckuck؟ وایي کوکوک څه مشکل لري یا دا مرغۍ چې د کوکوکۍ څه مشکل لري. Der Kuckuck sagt nicht. وایي د کوکوک یا مرغۍ چې دا هېڅ هم نه وایي. sagt nichts یعنې هېڅ هم نه وایي. ښه، sagt nichts. Das ist ganz normal. دوکاندار ورته وایي چې دا یوه نورمال خبره ده. Ein Kuckuck sagt nichts. وایي دا کوکوک په دې ساعت کې چې دی وایي دا هېڅ هم نه وایي. وایي دا نورمال دی په دې ساعتونو کې. Ja, aber das ist doch eine Kuckucksuhr. وایي هو زه پوهېږم خو دا یو کوکوکسور دی، یعنې د دغې مرغیو هغه دی چې باید د مرغۍ اواز پکې وباسي. وایي هو زه پوهېږم خو دا یو د مرغیو ساعت دی. نو باید د دې مقصد دا دی چې باید د مرغۍ هغه پکې وکړي، اواز پکې وکړي. د دوکاندار ورته وایي چې natürlich. وایي واقعا. Was haben Sie denn gedacht؟ وایي نو تا څه فکر کړی دی؟ دوکاندار ورته وایي د مشتري ورته وایي یعنې څوک چې د ساعت اخیستی دا ورته وایي der Kuckuck singt auch nicht. وایي د کوکوک اواز هم نه وایي یا سندره هم نه وایي. Der ist kaputt. وایي دا خراب دی. Hier steht dass ich 2 Jahre Garantie habe. وایي دلته په دغه بیل کې موجود دی چې زه 2 کاله ګارنټي لرم. دوکاندار ورته وایي ein Kuckuck singt nicht. وایي دا مرغۍ چې ده وایي دا سندرې یا اواز هم نه وایي. Die Garantie ist für die Uhr. وایي ګارنټي چې ده دا د یا ضمانت چې دی دا د ساعت دپاره دی. aber nicht für den دلته نه دی راغلی خو نه ښکاري چې څه دي په سکین کې صحیح نه دی راغلی کتاب، خو کیدای شي چې aber nicht für den Kuckuck کیدای شي راغلی وي، یعنې ګارنټي یا ضمانت چې دی دا د ساعت دپاره دی نه د کوکوک دپاره. Das ist ja unglaublich. وایي هو ولې دا نه فکر کېدونکی یو عمل دی یا عجیبه دی. Der Kuckuck funktioniert nicht. وایي کوکوک چې دی هغه کار نه کوي. und ich möchte دلته بیا هم هغه نشته
متن نه دی راغلی پوره. Zurück oder die Uhr umtauschen. وایي زه غواړم چې دا ساعت بیرته درکړم. Zurück بیرته یې درکړم. Oder die Uhr umtauschen او یا یې هم بدل کړم. Umtauschen یعنې بدل. Hören Sie وایي دوکاندار ورته وایي چې ته اورې Das geht leider nicht. وایي داسې نه کېږي. وایي متاسفانه چې داسې نه کېږي. Geben Sie uns die Uhr mit dem Kuckuck. وایي ته باید ساعت موږ ته راکړې د کوکوک یا د مرغۍ سره. Wir reparieren beide. وایي موږ دواړه درته څه کوو؟ reparieren یعنې دواړه درته جوړوو. ښه دلته ورته وایي چې aber die Uhr ist gar nicht kaputt. دا سړی ورته وایي چې دا ساعت خو نه دی خراب. gar nicht kaputt یعنې هیڅ خراب نه دی. nur der Kuckuck وایي تنها دا مرغۍ چې کومه ده یا دا کوکوک چې کوم دی دا خراب دی. دوکاندار ورته وایي dann gehen Sie durch zum Tierarzt. وایي نو بیا ته لاړ شه د حیواناتو ډاکټر ته یې یوسه. نو دا و د دې معنا. نور په هوغن کې تاسو واورئ. ښه راځو بلې صفحې ته چې یو اتیایمه او د پنځم فصل اخرنۍ صفحه ده. په دې کې وایي چې einen Pullover یعنې یو بالاپوش، ein Handy یو موبایل، ein Radio reklamieren او یا هم د یوې راډیو reklamieren دعوا کړ. Spielen Sie im Kurs وایي تاسو په کورس کې دا بازي کوئ. Redemittel یعنې د خبرو اترو ابزار یا هغه جملات چې په هغې باندې موږ تاسو خبرې اترې کولی شو او د هغې په واسطه سره موږ تاسو یوه دعوا کولی شو. etwas reklamieren د یو شي په باره کې باندې reklamieren یعنې دعوا کول یا umtauschen او یا هم هغه تبدیلول. denn das die habe ich schon ist zu klein یعنې دغه څه چې ما مخکې اخیستی دي habe ich schon یعنې دغه شی مثلا هر څه چې دی. denn das یا دی د دې د آرټیکل دی. دلته ښه مثلا زه وایم چې das Handy habe ich schon. زه د هاندي د مخکې نه مې اخیستې ده. können Sie es umtauschen آیا کولی شي چې دا راته بدل کړي؟ بیا هغه به دوکاندار ووایي چې ولې دلیل یې څه دی؟ د هغې دلیل به ورته وایو. ورته وایي چې es ist kaputt. habe ich schon ist kaputt یا geht nicht یعنې das Handy habe ich schon das Handy ist kaputt یا funktioniert nicht یعنې هر یو هغه چې ورته وایي یو دلیل ورته وایي. بیا تاسو څه ورته وایي؟ ورته وایي چې können Sie das umtauschen آیا کولی شي چې دا بدل کړي راته؟ können Sie es reparieren آیا کولی شي چې دا بیرته راته څه کړي؟ جوړې کړي راته؟ په دې ډول سره موږ تاسو کولی شو چې یو شی بیرته دوکاندار ته ورکړو او هغې څخه د تبدیلولو یا جوړولو غوښتنه وکړو. او یا هم که ورته وایي چې بیرته پیسې کولی شم ترلاسه یې کړم bekomme ich das Geld zurück آیا کولی شم چې پیسې بیرته ترلاسه کړم. here ist der Kassenzettel یعنې دا یې هغه بیل دی یا Kassenzettel دی. ich habe noch Garantie یعنې زه اوس هم د دې ګارانټي یا ضمانت لرم. ښه بل دی adjective ohne Artikel im Nominativ und Akkusativ. دا د ګرامر برخې درس دی چې د ګرامر برخې درس موږ د ګرامر په برخه کې په تشریحاتو یا توضیحاتو سره ویلي دي او دلته یې بیا نه وایو. هغه درسونه وګورئ او د هغې څخه دلته د بعض ځایونه چې خالي دي هغه درک کړئ. راځو ښه اتمې نقطې ته. په دې کې وایي چې پرویکت یعنې پروژه. machen Sie einen Flohmarkt im Kurs. وایي تاسو په کورس کې یو فلومارکت جوړ کړئ. فلومارکت چې دی دا داسې یو مارکیټ ته وایي یعنې په مختلفو فصلونو د وخت کې د کال کې خلک د خپلو کورونو څخه هغه څه چې د دوی نه وي په کار او یا هم دوی استفاده کړي وي نور یې د استفادې نه غواړي استفاده کړي هغه بیرون ته یو مشخص ځای ته راوباسي او هغلته یې بیا په ارزانه قیمت باندې خرڅوي.
دې ته فلو مارک وایي. دلته تاسو ته پروژه درکړې وای چې تاسو هم داسې په کورس کې داسې یو فلو مارک جوړ کړئ. Was brauchen Sie یعنې تاسو څه ته ضرورت لرئ und was wollen Sie verkaufen او څه غواړئ چې تاسو یې خرڅ کړئ. نو دا تاسو ته یو پروژه درکړې ده، تاسو یو فلو مارک جوړ کړئ او تاسو یعنی داسې یو رول ولوبوئ او شیان خرڅ کړئ او واخلئ. نو دا هم اوس موږ تاسو د پنځم فصل آخري صفحه او د دې څخه وروسته بیا اوپونګ یا تمرین دی چې دا ستاسو خپله کورنۍ وظیفه ده او تاسو یې باید کار کوئ. نو بیا هم د نور درسونو دپاره او نور درسي ویډیوګانو دپاره زموږ چینل سبسکرایب او د همدې چینل له لارې مو تعقیب کړئ.